رسول الله قسم خوري چې سړی به په قیامت کې د خپل ځایه قدم وانخلي چې څو پوښتنې دنه نه شوي. اول د عمر الله ورته 80 کاله یا 80 کاله عمر مې درکړو دا دې په چی شي کې تیر. دوم د ځوانۍ د 15 کلنۍ نه تر 40 کلنۍ پورې دا هغه ډېره د ځوانۍ د خوند عمر ده. دا عمر دې په چی شي کې زوړ کړه. دریم د علم قرآن مې درلېږلی و علم مې درکړی و څومره عمل دې په وکړه. څلورم دنیا په کومه لار دې وګټله په روا که په ناروا. پنځم بیا دنیا په کومه لار دې ولګوله د شیطان په اروا که د ما په رضا کې. چې دا پنځه پوښتنو جواب الله ته سړي نه ورکړی. رسول الله قسم خوري چې د ځای نه به قدم وانخلي. خو هغه پوښتنې داسې نه دي چې نقل کې چلیږي، چالاکي کې چلیږي، دروغ کې چلیږي، زور کې چلیږي، تیښت او منډه کې چلیږي. یووالی آرام نشته. خپل اندامونه به در باندې شاهد وي، دغه مځکه به در باندې شاهد وي، ملایکې به در باندې شاهد وي، الله خپله شاهد ده، رسول الله به در باندې شاهد وي. د پټې لار نشته، د تیښتې ځای نشته. نو ولې خپل ځان تباه کوو؟ ولې دغه ځوانان ورونه تباه کوو؟ د خپل بچیانو د خپلې لورانې د خویندې ولې تباه کوو؟ قو انفسکم و اهلیکم نارا. الله وی ځانم د جهنم نه وساته، خپل اهل و عیالم د جهنم نه وساته. او چې په سترګو ویني چې لمونځ نه کوي، خو د حدیث مبارک ده چې څوک قصدن یو لمونځ پرېږدي د فرعون غوندې عذاب خدای پاک ورکوي. نو ولې په دا زوی باندې دا جهنم لورئ؟ په دا ورور باندې ولې جهنم لورئ؟ په دا ښځو په دا لور باندې ولې جهنم لورئ؟ نو الله دې د موږ او تاسې ودونه هم د شریعت په چوکاټ کې کړي. موږ او تاسې مرګ او هغه جنازې او د مړي مراسم دې خدای د شریعت په چوکاټ کې کړي. موږ او تاسې فیصلې دې خدای د شریعت په چوکاټ کې کړي. موږ او تاسې ښځې او نرکنکي او غټې الله په شریعت باندې مستقیم کړي. واخر دعوانا الحمدلله.